د اپریل په 14مه د چهارشنبې په ورځ چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د ویستلو اعلان وکړ، زه فکر کوم دا د امریکا د افغان جګړې په تیر څه کم 20 کلن تاریخ کې یو ډېره مهمه د عطف نقطه وه. دا یو ډېر مهمه پریکړه وه، یو تاریخي اعلان وه. په حقیقت کې جو بایډن د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای اعلان وکړ. تر دې مخکې اوباما هم د ځواکونو د ویستلو خبره کړې وه، له هغې وروسته ټرمپ هم کړې وه، خو پخوا دغه بحث له شرایطو سره تړلی ګڼل کېده. ولې دا ځل جو بایډن په ډېرو واضحو ټکو د ټولو بهرنیو ځواکونو د ویستلو خبره وکړه چې د ویستلو دغه لړۍ به له می میاشتې شروع کیږي او د راتلونکي سپتمبر میاشتې له 11 نیټې مخکې به بشپړیږي. بله مسله دا ده چې ځینې خلک دا سوال کوي چې آیا له دغه ډول اعلان سره د دوحې موافقتنامه نقض ده که نه. استدلال دا کیږي چې د دوحې په موافقتنامه کې چې کوم ټایملاین یا کوم مهالویش د بهرنیو ځواکونو د خروج لپاره په پام کې نیول سوی و، هغه 14 میاشتې د می په اول تاریخ پوره کیږي. ولې جو بایډن چې کوم اعلان کړی، د دې اعلان له مخې د بهرنیو ځواکونو خروج له سپتمبره مخکې بشپړیږي، یعنی په 4 میاشتو زمانی تفاوت سره. زما برداشت د دوحې له موافقتنامې دا دی چې اصلي او جوهري او په اصطلاح محوري نقطه د دوحې د موافقتنامې د بهرنیو ځواکونو وتل دي، او دا هغه څه دي چې د جو بایډن په اعلان کې ترلاسه کیږي. ولې که خبره د زمانی تفاوت کیږي، زه فکر کوم د دوحې په موافقتنامه کې چې کوم زمانی بندونه راغلي دي، کوم زمانی مقاطع چې راغلي دي، هغه ټول ځنډېدلي دي. په دې اساس که چېرته زما باور که چېرته بایډن د امریکایي ځواکونو له خروج انکار کوي، دا د دوحې د موافقتنامې نقض حتی لغوه ده. ولې بایډن په ډېرو واضحو صریحو ټکو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر خروج تاکید کوي. ولې په لږ زمانی تفاوت که دې ته هم وګورو چې په امریکا کې یوه نوې اداره راځي، سره له دې چې ډېر اختلافات لري ډیموکراټان او جمهوریت غوښتونکي، ولې بیا هم بایډن د دوحې موافقتنامې ته ځان ژمن بولي. د دوحې د موافقتنامې له مخې له طالبانو غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان خاوره یو ځل بیا د امریکا او د امریکا د متحدینو په خلاف ونه کارول شي. په دې اساس که څه هم ځینې لوري د بایډن دغه اعلان د دوحې د موافقتنامې نقض ګڼي، ولې زما په باور دا په حقیقت کې د دوحې موافقتنامې سره سم ګام دی چې پورته کیږي. ولې په لږ زمانی تفاوت که هغې ته پام وکړو، د دوحې د موافقتنامې ټول مهالویش ځنډېدلی، او دا زما په باور طبیعي هم د په اکثرو موافقتنامو کې 100% کې نه تطبیقیږي. اگر چې دا موافقتنامه مخ په تطبیق روانه ده، ولې لږ په ځنډونو سره تطبیقیږي. نو زه فکر کوم چې دا یو مهم ګام دی. بله مسله دا ده چې زما باور د بایډن دغه اعلان په حقیقت کې د بین الافغاني سولې لپاره یو بل فرصت برابروي، په دې معنی چې بایډن 4 میاشتې نور وخت ورکوي افغان حکومت ته چې هغوی خپل مسؤلیتونه درک کړي او دغه د مسلې جدیت په پام کې ونیسي چې نور بهرني ځواکونه به د افغانستان د حکومت لپاره جګړه نه کوي، بلکې دوی تر سپتمبره پورې خپل حضور پای ته رسوي. په دې اساس زه فکر کوم بایډن د افغانستان حکومت ته یو ډېر واضح پیغام لري. غواړي د افغانستان حکومت ته ووایي چې تاسو باید د سولې په وړاندې خنډونه لرې کړئ او د سولې پروسې سره رښتینی او جدي همکاري وکړئ. زه فکر کوم په ټوله کې د بایډن دغه اعلان افغانانو ته یو فرصت دی، خصوصا هغه افغانانو ته چې غواړي د افغانستان مسله د سولې او تفاهم له لارې حل سي. کله چې امریکایي ځواکونه وځي، په کار دا ده چې ټول افغان لوري په دې اړه د مسؤلیت احساس وکړي، په ځانګړي ډول طالبان، او د افغانستان د راتلونکي لپاره په یو سیاسي چوکاټ، په یو سیاسي میکانیزم باندې غور وسی، ترڅو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کورنۍ جګړې تهدیدونه دفع سي، ترڅو د بهرنیو ځواکونو له خروج وروسته
په افغانستان کې چې کوم بدلون راځي هم دغه بدلون سوله ییز وي، دا یو نظامي بدلون نه وي. که نظامي بدلون راځي بیا متاسفانه موږ شاید له ډېرو ستونزو سره مخ سو. او په عین وخت کې زه فکر کوم ډېره مهمه نقطه دا ده چې که چېرته د بهرنیانو له خروج وروسته زموږ دغه بدلون سیاسي بدلون وي او یو افغان شموله بدلون وي، دا به موږ ته دا فرصت راکړي چې د امریکایانو له نظامي خروج وروسته هم د افغانستان راتلونکی سیاسي جوړښت دا فرصت ولري چې امریکا یا په ټوله کې غربي نړۍ او نړیواله ټولنې سره نږدې اړیکې ولري، مثبتې اړیکې ولري، د متقابل احترام او د مشترکو ګټو پر بنسټ اړیکې ولري. زه فکر کوم دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر ښه فرصت وي. موږ به هم افغانستان له بهرني اشغال څخه ژغورلی وي او هم به موږ د یو باعزته ولس په توګه، د یو تاریخي ولس په توګه، د یو ویاړلي ولس په توګه موږ په نړۍ کې باعزته ژوند کوو. د نړۍ سترو قدرتونو سره به موږ مثبتې اړیکې لرو، داسې اړیکې وي چې هلته به زموږ ملي حاکمیت ته درناوی کیږي، د افغانستان ارزښتونو ته به درناوی کیږي. موږ به د یو سیال ملت په توګه ټوله نړۍ سره په ځانګړي ډول متحده ایالاتو سره مثبتې اړیکې لرو. زه فکر کوم دغه فرصت اوس رامنځته سوی او دا ورګرځي افغان لوریو ته په ځانګړي ډول طالبانو ته چې په دې اړه د مسؤلیت احساس وکړي او له دغه تاریخي فرصت نه د افغانستان لپاره، د افغانستان د راتلونکي سولې، ثبات او هغو فرصتونو ته چې په رامنځته کېدو دي، له هغو فرصتونو د افغانستان لپاره او د افغانانو د ګټو لپاره استفاده وکړو.